برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلی ډاکټر عبدالباري عمر د ازبکستان هیواد برېښنا وزیر سره د ویډیو کنفرانس له لارې د 1500 کیلو ولټ برېښنا رالېږد مزي پروژې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې ازبکستان هیواد د 1500 کیلو ولټ برېښنا رالېږد نوې پروژې باندې پنګونه وکړي چې دې پروژې له لارې به 1000 میگاواټو پورې برېښنا کابل او ختیځو ولایتونو ته ولېږدول شي. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایوی د افغانستان برښنا شرکت در دفتر کاریش با عبدالله سرحدی والی بامیان دیدار و در مورد پروژه های ناتمام انکشافی برق گفتگو کرد. والی بامیان از تلاش های اخیر رهبری د افغانستان برښنا شرکت در راستای توسعه منابع داخلی و گسترش شبکه برق قدردانی کرد و مشکلات مرتبط با برق در این ولایت را با دکتر عبدالباری عمر در میان گذاشت. محترم دکتر عبدالباری عمر اطمینان داد که ارزیابی های تازه فنی برای تعیین اولویت ها انجام خواهد شد و بر اساس امکانات اقدامات لازم برای گسترش شبکه برق در بامیان روی دست گرفته می شود. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلی ډاکټر عبدالباري عمر د افغان انویسټ کمپنۍ مسؤلینو سره له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټ برېښنا رالېږد پروژې تخنیکي اړخونو په اړه ګډه ناسته وکړه. ناسته کې چې د افغانستان برېښنا شرکت برنامو ریاست مسؤلینو هم حضور درلود، د یادې پروژې برېښنا لېږد ولتاژ وړتیاوو، تخنیکي ارزونو، مطالعاتو او قراردادونو کې د ټاکلو موردو په اړه چې افغان انویسټ کمپنۍ پورې اړه لري هر اړخیزې خبرې وشوې. رئیس عمومی د افغانستان برښنا شرکت با بزرگان قومی ولایت لوگر دیدار و در خصوص توسعه شبکه برق در این ولایت گفتگو کرد. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایوی د افغانستان برښنا شرکت اطمینان داد با در نظر داشت امکانات پروژه های ناتمام تکمیل و شبکه برق به ساحات مختلف گسترش خواهد یافت و ارائه خدمات برق به گونه عادلانه برای همه شهروندان را یک اصل مهم دانست. بزرگان قومی و نمایندگان مردم ضمن قدردانی از تلاش های اخیر د افغانستان برښنا شرکت خواستار تکمیل پروژه های نیمه تمام این ولایت شدند.